دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته د موبایل د کیبورډ درې خوندور سټینګونه در وښیم. له دغو درو سټینګو چې تاسو په موبایل کې ډېره زیاته فایده اخیستلی شئ او د موبایل د کیبورډ دغه درې سټینګونه به تاسو ته موبایل استعمالول ډېر در اسانه کړي. نو ډېر خوندور سټینګونه دي. کوم چیرې ویډیو خوښه شوه نو ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغو طریقو چې فایده واخلي. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. دوستانو نن سبا کوم نوي موبایلان راځي په هر موبایل کې ګوګل کیبورډ بای ډیفالت کیبورډ وي، یعنی ګوګل کیبورډ له ځانه وي. که چیرې تاسو بل کیبورډ استعمالوئ نو په خپل موبایل کې ګوګل کیبورډ ډاونلوډ کړئ. د ګوګل کیبورډ ډاونلوډ لینک ما تاسو ته په اول کومنټ کې درکړې ده، ځکه دوستانو ګوګل کیبورډ ډېر خوندور کیبورډ ده، ډېر خوندور سټینګونه کې موجوده دي. فلحال په دې ویډیو کې زه صرف تاسو ته درې سټینګونه درښیم. اوس راځو اول سټینګ ته. اول سټینګ یې درښیم. اول سټینګ یې دا دوستانو څو تاسو په خپل موبایل کې د غټ میسج شارټ کټ جوړولی شئ. یعنې مثال دوستانو تاسو له چا سره په واتساپ کې په میسنجر کې یا کوم بل ځای میسجان کوئ، دې تاسو ته وایو ستاسو د ام سی بي بینک ډیټیل راولېږو، موږ تاسو ته روپۍ درلېږو. نو تاسو خالي په خپل کیبورډ کې ام سی بي ولیکئ، تاسو ته به ستاسو د ام سی بي بینک مکمل ډیټیل راواړوي، اکاونټ نمبر نوم هغه ته به ورسینډ شي. دغه رقم مثال تاسو ته څوک وایي ستاسو د فیسبوک پیج یا د یوټیوب چینل لینک راولېږئ، نو تاسو خالي په خپل کیبورډ کې لینک ولیکئ، ګوره ستاسو د فیسبوک پیج او د یوټیوب چینل لینک به راواړوي، خالي ورسینډ کړئ. دغه رقم دغه تاسو په اردو زبان کې، پښتو زبان کې، په هر زبان کې کولی شئ. اوس مثال تاسو ته څوک وایي ستاسو ایډرس راولېږه، نو خالي تاسو ایډرس ولیکئ، تاسو ته به ستاسو مکمل ایډرس راواړوي، خالي په سند بټن باندې کلیک وکړئ، هغه ته به ورسینډ شي. نو دغه شارټ کټ به تاسو څنګه جوړوئ؟ ډېر اسانه ده. ګوره په دې کیبورډ کې دا سټینګ اپشنز چې ده، په دغه سټینګ اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ، لاندې به راسئ. لاندې ګوره تاسو ته د ډکشنري په نامه اپشن درکوي، په دغه ډکشنري اپشن به کلیک وکړئ، بیا به تاسو په پرسونل ډکشنري باندې کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په پرسونل ډکشنري باندې کلیک وکړئ، دلته تاسو په ګوګل کیبورډ کې هر څونه زبانونه اډ کړي وي هغه به راواړوي. ګوره موږ انګلیش، پښتو، اردو زبان کې اډ کړی ده. اوس په هر زبان کې تاسو شارټ کټ جوړوئ، په هغه زبان کې جوړولی شئ. ګوره ما په انګلیش کې هم دلته جوړ کړي دي، پښتو کې هم جوړ کړي دي او په اردو کې هم جوړ کړي دي. مثال زه اوس راځم په انګلیش کې جوړوم، خالي تاسو په هغه زبان باندې کلیک وکړئ، پورته جمع بټن درکوي، په جمع بټن باندې کلیک وکړئ، دلته وایي ټایپ ا ورډ، دلته خپل غټ میسج ولیکئ، دلته وایي شارټ کټ، دلته شارټ کټ جوړولی شئ. مثال زه اوس د جی اس کیش شارټ کټ جوړوم. مثال د ما چې هر څوک جی اس کیش اکاونټ وغواړي نو زه خالي هلته یو شی ولیکم، ماته د مکمل جی اس کیش اکاونټ راواړوي. نو ما مثال دلته ولیکئ جی اس کیش اکاونټ نمبر، مثال دلته مې خپل نمبر هم ورته ولیکئ او په لاست کې مې رحیم خان خپل نوم ورته ولیکئ. نو زه غواړم چې هلته مثال جی سی ولیکم، نو ماته ما د جی اس کیش اکاونټ نمبر راواړوي. ګوره بیک ته به راسي، دغه دلته کې سی وسو. اوس هر څوک له تاسو مثال جی اس کیش اکاونټ غواړي، خالي جی سی دلته کې ولیکئ، نو جی اس کیش اکاونټ به تاسو ته راواړوي، په سینډ بټن کلیک وکړئ، هغه به سینډ شي. او دا خبره دوستانو تاسو یاد ساتئ، کوم په غټې بي سي هلته جوړ کړی وي، په غټې بي سي به دلته هغه شی لیکئ، کوم په کوچنۍ بي سي لیکلی وي په کوچنۍ بي سي به تاسو لیکئ. نو دا اول سټینګ. نو اوس راځو دویم سټینګ ته. دویم سټینګ درښیم. دویم سټینګ دا دوستانو اوس که چیرې تاسو څوک په واتساپ کې، په میسنجر کې یا کوم بل ځای میسج در ولېږي او هغه میسج په انګلیش زبان وي، په عربي زبان وي یا په چینایي زبان وي، ستاسو سره نه په خلاصېږي، نو اوس تاسو هغه میسج په ډېرې اسانۍ سره د خپلې خوښې زبان ته ټرانسلیټ کولی شئ. مخکې به تاسو هغه میسج کاپي کوئ، ګوګل به مې خلاصوئ، هلته به مې ټرانسلیټ کوئ. نه دوستانو اوس په کیبورډ کې دننه تاسو هغه میسج په ډېرې اسانۍ سره د خپلې خوښې زبان ته ټرانسلیټ کولی شئ. خالي دغه درې ډاټا چې دي، په دغه درې ډاټا باندې به تاسو کلیک وکړئ، لاندې تاسو ته د ټرانسلیټ اپشن درکوي، په دغه ټرانسلیټ اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګوره دا خانه درک. اوس هر میسج ټرانسلیټ کوئ نو سمپل په هغه میسج باندې کلیک ونیسئ. کله چې تاسو هغه میسج باندې کلیک ونیسئ دوستانو، هغه میسج به دلته تاسو کاپي کړئ. کله چې تاسو هغه میسج کاپي کړئ نو ګوره هغه میسج سمپل اوس دلته تاسو پیسټ کړئ. کله چې تاسو پیسټ کړئ هغه د اټومیټیک ډیټیکټ کوي، که په چینایي کې و دلته چینایي درته راړي، که چیرې په انګلیش کې انګلیش ډیټیکټ کوي، که چیرې په عربي کې عربي ډیټیکټ کوي. نو هر زبان ته چې تاسو اړوئ هغه زبان به تاسو ورښایي. ګوره ما هلته پښتو ورښولی ده، کوم بل زبان ته اړوئ ټول زبانونه دلته کې شته. ګوره هغه میسج ګوره په څونه اسانۍ سره هغه انګلیش زبان یې دلته پښتو ته ترجمه کوي، تاسو کتلی شئ. اوس ګوره دغه بل میسج راخم، دغه هاي هاو ار یو. نو خالي به دوستانو دغه میسج سمپل دلته تاسو کاپي کوئ. کله چې تاسو کاپي کړئ هغه میسج به دلته تاسو کې پیسټ کړئ. کله چې تاسو کې پیسټ کړئ ګوره هغه هاي هاو ار یو ټرانسلیټ کوي، سلام وروره څنګه یاست. نو د دغه دویم سټینګ په ذریعه سره، د دغه کوچني اپشن په ذریعه سره تاسو هر زبان د خپلې خوښې زبان ته ټرانسلیټ کولی شئ. نو اوس راځو دریم سټینګ ته. دریم سټینګ درښیم. دریم سټینګ دا دوستانو اوس که چیرې تاسو چاته میسج لیږئ نو تاسو خپل کیبورډ ته هغه میسج وایاست، تاسو کیبورډ به هغه میسج په خپله لیکئ، هغه که په هر زبان کې وي، که په انګلیش کې وي، که په اردو کې وي، که پښتو کې وي. اوس مثال دغه کس ته زه په انګلیش کې میسج لیږم، نو زه غواړم چې زه کیبورډ ته هغه میسج وایم، دغه کیبورډ دغه میسج په خپله ولیکئ. نو سایډ ته ګوره د مایک بټن ده، خالي په دغه مایک بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. ګوره هاي برو ویر آر یو پلیز کال می. نو ګور دوستانو تاسو کتلی شئ چې هغه میسج یې څونه زر زر ولیکئ او هغه ته سینډ هم سو. نو اوس مثال زه په اردو کې یو میسج ورته وایم، زه غواړم چې کیبورډ د هغه میسج په خپله ولیکئ. بیا دلته څنګ ته د مایک بټن ده، په دغه مایک بټن باندې به تاسو کلیک وکئ.
भाई आप कहाँ हो, मुझे कॉल करो. نو ګور دوستان هغه میسج دلته ګوره په خپل ولیکئ هغه ته سینډ هم سو. دوستانو د کیبورډ دغه درې ډیر بیسیک سټینګونه دي. دغه درې سټینګونه باید تاسو ته خامخا معلوم وي. نو دوستانو دا علوم سره د ګوګل کیبورډ درې خوندور سټینګونه چې له دغه درو سټینګو چې تاسو په موبایل کې ډیر زیاته فایده اخیستلی سئ، تاسو ډیر وخت در بچت کولی سئ. نو کوم ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغو طریقو څخه فایده واخلي. نو ملوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.